د انسانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. اوسنی د ژوند د ملاتړ تولید ویش او مدیریت سیستمونه د اوسنی حالت سره مقابله نشي کولی. اوسنی سیستمونه تاسو ته معلومه ده کله جوړ شوي دي. د 19مې پیړۍ په 2مه نیمایي کې 19مه پیړۍ. وروسته دا څو ځله د بدلیدونکو اړتیاو او نوې ټکنالوژۍ سره سم تعدیل شول. خو اصول پخپله بدل نه شول. وروسته تعدیل په 1950 کلونو کې تقریبا له 1.55 څخه تر 1.6 پورې شوی و. په تدریجي ډول. او په لومړي سر کې کله چې وروسته تعدیل د 18 لسیزې راهیسې ترسره شو، تازه شوی سیستم په نورمال ډول کار کاوه او د هغو دندو سره یې مقابله وکړه چې د هغې لپاره تعدیل شوی و. بیا نو ستونزې په جدي توګه پیل شوې چې دا ستونزې د مختلفو او پراخو بحرانونو په بڼه څرګندې شوې، لکه د هېواد په دننه کې د یوې ځانګړې څانګې په دننه کې او همدارنګه نړیوالې ستونزې او ننګونې. یو څو لوی نړیوال بحرانونه وو. د تولید ویش او مدیریت سیستم د خپلو امکاناتو تر حد پورې په 20مه پیړۍ کې یعنې شاوخوا د 2000 کلونو په پیل کې ورسېد. دا حالت د یو کور یا د استوګنې له وضعیت سره پرتله کیدی شي. کور د یو ټاکلي شمېر خلکو لپاره جوړیږي. د هغوی د ورځني ژوند مطابق ده چې هغوی څنګه ژوند کوي، چیرته ځي، څه کوي، څنګه هلته ویده کیږي، څنګه ځای نیسي او د هغو ټکنالوژیو په پام کې نیولو سره چې په هغه وخت کې موجود وي. یعنې که د بخارۍ تودوخه وي نو بخاري لګول کیږي، که برقي تودوخه وي نو ریډیټرونه، بویلرونه او نور ورته شیان نصبیږي. دلته خو د وخت په تېرېدو سره غوښتنې بدلیږي او ټکنالوژي بدلیږي. او دا کور باید لا د مخه بیا جوړ شي. یعنی که پخوا بخارۍ وه نو د خونې په منځ کې ولاړه وه او یوازې یوه کوټه ونه وي، شونه و، د هر څه د تودولو لپاره هیڅ نه و. دلته او بیا څه؟ یو بویلر راڅرګند شو، پایپونه راڅرګند شول. خو دا ممکنه ده چې په ټول کور کې پایپونه ویشئ او په دې توګه تودوخه ورکړئ. اوس بخارۍ ته اړتیا نشته. بخاري لنګري هلته جلا جلا خونې جوړوي، البته کور د دې لپاره نه دی جوړ شوی. نو دا کار خراب کږه وږه بد پلان لري، عجیبه ګوتې خونې، واړه دهلیزونه، دا ټول څه ناڅه خراب ښکاري. سمه ده. بیا برېښنا راځي، برېښنا هم ویشي، سوریانې کوي، بیا فاضله اوبه راځي او اوس کولی شئ چې په کور کې ګرم تشناب جوړ کړئ. پخوا دا بهر و، هلته حمام و، خو اوس دا امکان لري چې په کور کې جوړ کړئ، خو په کور کې د دې لپاره ځای نشته. یعنې موږ باید بیا یو څه اختراع کړو، یو څه اضافه کړو، یو څه بیا جوړ کړو، ځینې نوې دروازې، هلته برنډې، هلته یو څه بل. دلته بیا کورنۍ ده او بیا ماشومان لوی کیږي. موږ باید دوه مختلفې کورنۍ، دوه مختلفې دروازې، ځینې نور پراخونې او اضافه ګانې جوړې کړو. پایله دا ډارونکې بلا ده. دا څو ځله بیا رغول شوی، بیا ډیزاین شوی او تعدیل شوی دی. سمه ده. خو بیا هم د دندو سره د مقابلې توان نه لري. په هغه کې ژوند کول لا هم ناشونی دی او ساتل یې هم ناشونی دی. دا ډېر لګښت لري. په ټوله کې هر څه بد روان دي. دا چې د تعدیل او لوړولو ټول امکانات ختم شوي دي او هیڅ نوي اقدامات به د سیستم ښه د انسانیت نړیوال سیستم او په ځانګړې توګه د دې کور د ښه والي لپاره کار ونکړي او د اوسني وضعیت سره د مقابلې لپاره به مرسته ونکړي. نو څه باید وشي؟ موږ باید یو نوی کور جوړ کړو، یو نوی. زه دې نظر ته ورسېدم، ښه ما له ډېرې مودې راهیسې دا نظر درلود چې په کلي کې کور واخلم او هلته یو ځای ژوند وکړم. سمه ده. ما د دې کورونو ډېر شمېر معاینه کړ او بیا په یو وخت کې ما احساس وکړ چې زه د دې کور سره هیڅ نشم کولی، د دې زړو کورونو سره چې په 18 کلونو کې هلته جوړ شوي وو، دا لرګین کورونه. یعنې لکه څنګه چې دا کور دی، مهمه نه ده چې هلته کومې بدلونونه، برېښنا یا نور څه تشنابونه له دې نه نشي کېدی چې یو عادي او مناسب استوګنځی جوړ شي، هغه چې زما اوسني اړتیاو ته برابر وي. ناممکنه ده. هر څومره چې جوړوي ترمیمي یا بیا رغوي، دا به بیا هم زوړ وي او بیا هم به نارامه وي. او دا ډېره اسانه او ارزانه ده چې یوازې له پیل څخه کور واخلئ او جوړ کړئ. نو یې پات سمدلاسه هغه دندې په پام کې نیول چې زه ورته اړتیا لرم. دا په بشپړه توګه هماغه ستونزه ده چې نن ورځ ټول انسانیت ورسره مخ دی. خو خبره څه ده؟ کله چې موږ خپل کور بدلو، د مثال په توګه موږ اړتیا لرو چې کور بیا جوړ کړو، موږ کولی شو یو ځای ته لاړ شو، بل ځای ته، او په دې وخت کې په داسې حال کې چې ساختماني بیارغونه ترمیمونه روان وي، موږ په بل ځای کې ژوند کوو. ښه د ټولې سیارې سره څه وکړو؟ ښه دا د هر چا لپاره ناشونې ده چې مریخ ته یو ځای الوتنه وکړي او دلته یو ډول بیا تنظیم پیل کړي او بیا هر څوک بیرته راشي. دا به داسې ممکنه نه وي. او له همدې امله اساسي بدلون باید هماغه کور کې وشي چې موږ پکې ژوند کوو. او دا کار هیڅوک نه غواړي وکړي. سمه ده. هر څوک چې ترمیم کړی وي او هممهاله پکې ژوند کړی وي، هغه زما خبره ښه پوهیږي. او همداسې بشریت اوس له 100 کلونو څخه زیات وخت همداسې ژوند کوي. یعنې اړتیا ده چې نور بدلون راشي. یوازې لږ تعدیل نه، بلکې باید هر څه په بشپړ ډول بدل شي. خو هلته دا غوره ده چې موږ د اوس لپاره همداسې ژوند ته دوام ورکړو. ښه دواړه بد نه دي. سمه ده. او دوی به تر هغه وخته پورې ژوندي پاتې شي تر څو چې شیان بحراني حالت ته ورسیږي، تر هغه چې چت ونیږي، تر هغه چې دلته یا هلته لیک شي.
په عمومي توګه تر هغه چې هر څه جلا شي په دې ډول به دوی تر هغه وخته پورې ژوند وکړي چې یو کله چې وضعیت بحراني شي او ستونزمن حالت بیروني اقداماتو ته اړتیا لري، یعنی دوی نه غوښتل چې د تعدیل بیارغونې لپاره اقدام وکړي، دوی نه غوښتل چې دا کار وکړي، بیا به دا په بیړني ډول ترسره شي د لویو زیانونو سره، د لوی حماقت سره، په عمومي توګه د لویو تلفاتو سره او داسې نور. ته څه وایې؟ کوتاګانې، انقلابونه، جګړې او نورې ډلې یې وژني. قصدي یې ښه د همداسې وشول. د لوږې له امله مړ شو. ښه ته څه کولی شي؟ خو دوی پکې نه وو. د اوکراین پر سر د اروپا او روسیې ترمنځ جګړه د انفرادي سکتورونو په ځانګړې توګه د اروپا او روسیې یوه هڅه ده چې د سیستم د لوی ترمیم پر خپل شتون ته دوام ورکړي، یعنی د زاړه مامون سره سم ژوند کول. اروپا غواړي اوکراین وخوري ځکه چې د اوکراین د سرچینو په مرسته به د یو څه وخت لپاره دوام وکړي، او روسیه د اوکراین برخه نه ورکوي ځکه چې خپله ورته اړتیا لري. نو دوی یو له بله سره شخړه کوي. دواړه خواوې له رښتینې جګړې ویره لري ځکه چې لویه جګړه به اروپا او روسیې ته ستر زیان ورسوي او دا نازک ثبات په ګډوډ کړي. حقیقت دا دی چې وضعیت ډیر نازک دی او د داسې جګړې زیان که دا لویه جګړه پیل شي سمه ده، دا به د لومړۍ بریا له ګټې هم زیات وي. سمه ده، له لاسه مې ورکړل له هغه څخه چې ترلاسه مې کړل. له همدې امله روسیه او اروپا یو بل ته لږ څه فشار ورکوي او ټکي، خو لا تر اوسه د لوی جګړې د پیل کولو جرئت نه کوي. که څه هم اروپا لا د مخه د دې لپاره چمتوالی نیسي او دا د اوږدې مودې لپاره دوام کولی شي تر هغه چې یو له شخړو سره مخ شي، یا روسیه یا اروپا، او موجوده سیستم نور د بار سره مقابله نشي کولی. او یوه سسته سیمه ییزه جګړه که څه هم نسبتا کوچنۍ ده سره له دې د اضافي بار هم معرفي کوي، خو دا اضافي ستونزې رامنځته کوي، هو تکلیف، نارضایتۍ او داسې نور. دزه له همدې امله مهمه ده چې تاسو دا څنګه وګرځوئ، مهمه ده چې تاسو څه کوئ. وضعیت به بیا هم د ټول سیستم د لوی بیاکتنې اړتیا ته لاره هواره کړي. د جګړې له لارې، د بحران له لارې، د مرګونو له لارې سیستم باید مخکې له مخکې په خپله خوښه بدله شي، خو تر اوسه هیڅوک دا نه غواړي. نه لاندې خلک غواړي نه پورته خلک غواړي، ځکه چې ټول د عادت له مخې ژوند کوي. او اوس موږ ته هر څه سم دي، خو چې راتلونکي کې به څه کېږي موږ ته په اصل کې هیڅ پروا نه لرو. ښه تر هغه چې دا واقعیا سخت شي، تر هغه چې شیطان واک واخلي، موږ ټول به په پخوانۍ لاره ژوند وکړو او په دې توګه به یو وحشتناک سقوط رامنځته شي. یوه لویه جګړه به وي، په لویه کچه بحران به وي، یو ډول وژونکي وبا به وي، د پام وړ شمېر خلکو له منځه وړل به وي. له دې لیست څخه به خامخا یو څه وي. ښه یا هغه څه چې ما ونه ویل، مګر بیا هم یو څه لوی ناوړه او په لویه کچه سمه ده او ډیر بد. راځئ چې انتظار وکړو. که خلک نه غواړي چې ستونزه په ښه توګه حل شي، نو ستونزه به خلک په بد ډول حل کړي او بیا به تاسو په غیر ارادي ډول یو نوی سیستم جوړ کړئ